زمونږ په معاشره کې د شوګر تشخیص اله کېږي چې مریض خو یا د اپریشن لپاره خپل ټیسټونه کوي یا د بل مریض سره راغلی یا د بل څه بیمارۍ لپاره هسپتال یا ډاکټر ته راغلی چې ټیسټونه لوکي نه وي ستا خو شوګر دی. دا ولې؟ ځکه چې د شوګر عام علامات چاته معلوم نه وي. دا 15 یو داسې علامات دي چې دا د هر شوګر بیمار ته وي او په کار ده چې دا تاسو ته معلوم ځکه وي کو تاسو ته په خپله یا په خاندان ملګرو کې چاته مسله وي مشرانو کې نو په کار ده چې تاسو ته د یو سمپل شوګر ټیسټ اډوایس کولو خبره وکړي. راځم اولنی علامت ته او دا دی پولیډیپسیا. پولیډیپسیا دې ته وایي چې د مریض تنده زیاته وي، هغه اوبه ډېرې څښي خو مریض کله هم په دې خبره نه پوهېږي چې ګنې زما تنده زیاته ده. هغه سره د دې خبرې دا جواز وي چې زما خوله وچه وچه کېږي. دویم دا چې د تندې سره سره د مریض ولږه هم زیاته وي، دې ته پولیفیجیا وایي. ولږه یې ولې زیاتې؟ ځکه چې د هغه سیلز ته شوګر نه میلاویږي نو سیلز مزغو ته دا سیګنل ورکوي چې ته ولږه زیاته کړه ځکه چې ما سره شوګر نشته دی. دریم دا چې هغه واشروم ته تش میتیازو دپاره بار بار ځي. اوس مریض ته د دې خبرې هم احساس نه کېږي خو 2-3 داسې تپوسونه دي چې دا تاسو کله وکئ تاسو ته به اندازه وشي چې او دې مریض ته انکریزډ یا فریکوینټ یورینیشن دی، یعنی تش میتیازي بار بار کوي. هغه کې یو دا تپوس دی چې دا مریض به د شپې بار بار تش میتیازو ته راپاسي، دا به د خوب نه راپاسي. دویم دا چې په سفر کې به دا مریض ته د میتیازو تکلیف وي یا چې دا چېرته روانېږي یا چېرته ځي څه کار پسې دا به هغه واشروم ته ځي او دا به خپله مثانه خالي کوي نو دا تکلیف به دته په دې طریقه د هغې معلومات کېږي. دریم دا چې دا به ډېر زر ستړی کېږي. دا به ولې ستړی کېږي چې د سیلز ته یا وجود ته به نارمل حالاتو کې ګلوکوز نه میلاویږي. یاد ساتئ چې ګلوکوز زموږ انسټنټ انرژي ده. څنګه چې تاسو ته پته وي چې اکثر د انسان شوګر کم شي یا بل څه ستړیوالی نو موږ څه وایو چې تا شوګر یا شربت یا څه خواږه وخوره دا ډایرکټ انسان له انرژي ورکوي. د شوګر مریض سیلز ته خو شوګر نه میلاویږي نو هغه کې طاقت یا انرژي نه وي یا دا ډېر زر ستړی کېږي. پنځم دا علامت دی چې د زخمونه زر زر نه ټیک کېږي. اوس دا کوم زخمونه دي؟ عموما د خپو چې کوم زخمونه دا نه ټیک کېږي. ولې؟ یا د خپو زخمونه د ډېر وخت لپاره یا دته د خپل د خپو زخمونو پته نه لګي. په شوګر کې د انسان رګونه کمزوري کېږي. یاد ساتئ چې نروس چې څه ته وایي هغې ته هم بلډ سپلای یعنې وینه هغې ته هم پکار وي. کله چې نروس ته رګونو کې په ویسلز کې وینه نه میلاویږي نو د انسان د درد د فیل کېدو یا د درد د محسوس کېدو طاقت کم شي. کله چې انسان ته درد نه محسوسیږي اکثر په سپلای کې یا په چپړه کې میخ وغیره یا کاڼي نخپه ولګي هغه درد هغه ټیم کې دته نه محسوسیږي، هغه لخپه خوږي ډېر وخت پس چې هغه پیزار لر کړي هغه ځای خوږ شوی وي. میاشت پس هغه ته پته ولګي چې زما خو د خپه خوږ شوې ده او دا پته نه لګي چې د څه نه خوږ شوی اوس دا زخم نه ټیک کېږي. نو زخم ټیک کېدل د هغې دوران اوږد شي. او یو بل عام ډېر علامت پکې دا دی چې د انسان هاضمه نه راځي، ګیس یې جوړېږي، خېټې پړسوب ورته بار بار کېږي، هغه وایي زما ګیس دی زما هاضمه نه راځي. او په مردانه کې مردانه کمزوري شروع شي. دا ټول علامات ضروري نه ده چې دا ټول دی موجود وي. په دې کې کو 2-3 علامات وي او د مریض خانداني فیملی هیستوري د شوګر وي نو په کار ده چې هغه د خپل شوګر تشخیص وکړي. اکثر کله داسې وي چې مریض د نهاري ټیسټ کړي یا د مړۍ کړي وي دا خو ټیک دی. کله نه کله چې خدشه ډېره وي چې هغه د مریض ته شوګر کېدلی شي. د مړۍ داسې ټیسټ دی چې کو فرض کا هغه ټیم کې 2 غنټې مخکې مریض خوراک لږ کړي یا شوګر کم اخیستی ځکه د هغې خپل پروټوکول دی چې هغه عمره شوګر واخیستلی شي د هغې نه پس ټیسټ پکار دی او هغه چې بیا د 200 نه زیات یا د 140 نه یو ته ټالرنس وي یو بل ته لکه بل ته ډایبیټیز بیماري وي شوګر بیماري. بهرحال یو انسان د نهاري ټیسټ کوي او هغه د 8 غنټو یا د 12 غنټو نه هم زیات نهار ټایم تیر کو بیا به هم د هغې شوګر کم راځي. دغسې د مړۍ لپاره یې شوګر کم واخیسته د مړۍ ټیسټ به کم راځي. دا ټیسټ انسان او ډاکټر دواړه دوکه کولی شي. کله چې خدشه ډېره وي نو ډاکټر دغه ټایم کې دا فیصله کوي چې هغه ته HbA1c ټیسټ وکړي. هغه د انسان د تیر 3 میاشتو ریکارډ تاسو ته ښي او هغه غلط نشي راتلی. نو پکار ده چې دا ټول علامات تاسو ته معلوم وي او د دې باره کې که څوک داسې انسان وي چې هغه خپله معاینه په وخت وکړي.